سوکه به زده که از ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. تا مش پوره بود تیک په بل شي نه ورته وایسته. بسم الله الرحمن الرحیم. فولډر آپشن را خلاصوو، کنټرول پنل را خلاصوو، کنټرول پنل کې فولډر آپشن را خلاصوو. فولډر آپشن کې لاندې څه لیکلي دي؟ لاندې لیکلي دي وای شو پاپ اپ ډسکرپشن فور فولډر اینډ ډیسکټاپ آیټمز. سیسو موږ دلته چې کله دې دغه ته راسي دې ډرایو ته پر دې فولډر باندې درېږم، دلته ماته وای په دې تاریخ سره جوړ دي دونه جی بي دي چې دې ته ټول ټیپس مینو ویل کېږي. سیسو ټول ټیپس مینو ورته ویل کېږي. کله چې راسي دلته فولډر آپشن کې دغه پاپ اپ غیر فعال کې دا اپلای کې اوس راسي په ټول ټیپس ودرېږي، دا نور کار نه کوي. ګوره نه ښکاره کېږي. سیسو نو کله نه کله په تدریس کې هم داسې وخت درته راځي چې دلته موږ یو دغه شی لرو وایي ډسپلی فایل ساز انفارمیشن، دا به دې فعاله کړی خو ښکاره کېږي نه. ستاسې دا ځای په یاد چې لاندې یو بل ځای هم دی چې دا بندوي. سیسونه دا ورته خلاصوي. د هغه څخه وروسته بیا موږ لاندې څه لرو؟ لاندې لرو وایي شو پریویو هانډلر ان پریویو پن. ګوره پریویو پن به کوم یو راوښیي؟ نه د غړو قسم چې لمبیا راغلا کوم دغه نه دی ویل دي. نن ولې نه راښیي؟ فرض که دغه نجونې زه راخلاصوم پر دا نجلۍ چې دا دی ودرېږم، ګوره دلته دا دی راښکاره کوي. سیسو دې ته پریویو پن ویل کېږي. فرض که دې فولډر ته داخل څه دا هر فلم چې ودرېږي دلته دا دی ښکاره کوي راته. سیسو مګر که زه چې راسم دلته په ویو کې راسم دا پریویو پن هانډلر غیر فعال کړم، دا نور ماته نه ښکاره کوي. سیسو اوس هم ښکاره کوي. فعاله سوی به وي. دغه اول دی پټې خبرې که فلمو خوند درکړي که څه شي؟ عمران هلته راوړی د ده تخلص هم یې عمران د چا؟ عمران د چی سره لیکلی و؟ دلته د درختې بیرته چې ولا دا استاد بله ورځ په مالې پر دې باندې غټه غونډه وه که موږ ته دونه شیان هم راښکاره کړي. څه باندې؟ په دا شخصي سره ټول اوسه موږ هغه وینو ځان ته دغه وینو د تحصیل وزارت استازي راغلي. ښه بیا نه ده ښکاره کوم. استاده کاغذ شی مړه دغه تر واړه رنګ چې واړوي دا په تاوان نه ورته کوي. چېرته ور واړه؟ په پریویو کال کې لاندې نه پریویو کال نه پریویو پن. ګوره پر دې شیان درېږم هېڅ شی نه راښکاره کېږي. سیسو مګر هم که راسم دلته په پریویو هانډلر کې دا ورته فعاله کړم، دا افلای کړم، اوس زه راسم دلته دا هر یو راښکاره کوي. وینئ سیسو که یعنې ډاکومنټونه دا شیان په پریویو هانډلر سره بندېږي او بېرته راته خلاصېږي. په کوم ځای کې؟ په پریویو پن کې. پریویو پن چیرې موږ فعاله کوو؟ په ویو کې. دا بېرته غیر فعاله که. سیسو بیا راځم کنټرول پنل ته. کنټرول پنل کې د دې څخه وروسته راځو شو سټیټس بار. سټیټس بار کوم ځای ته ویل کېږي؟ هره وینډو چې دې راخلاصه کړې د هغه لاندې وضعیت ښکاره کولو ته شو سټیټس بار ویل کېږي. دغه ځای اوس ورته وګورئ وایي 450 آیټمه لري، یو دې انتخاب کړی دی 432 KB دی 40 بایټه دی. سیسو مګر هم که راسم دا سټیټس بار غیر فعاله کړم، دا اپلای کړم، هغه به راسه ورک کړي. سیسو لاندې وایي یوز چک باکس ټو سلیکټ آیټم. دا مخکې مې ویلی دی هغه د آیټمو پر سر د فلمو فولډرو پر سر باندې چې هغه د چارخانه راځي چې څه کېږي موږ یې بیا انتخابوو د هغه د لارې. سیسو که دا زه چیرې فعاله کړم، دا اپلای کړم، د هر فلم پر سر به موږ ته څه را پیدا شي؟ وینې دا چارخانه دا دا انتخاب کړه، دا انتخاب کړه. دې ته څه ویل کېږي؟ وایي د دې چک باکس څخه استفاده وکړه تر څو آیټمونه څه کړې؟ انتخاب کړه. دا بیرته غیر فعاله کوم، دا اپلای کوم. لاندې وایي یوز شیرینګ ویزارد ریکامنډډ. دا بیا څه وایي؟ کله چې پر دې ځای راسته کلیک وکړې دلته شیر ته راسئ. شیر موږ چیرې لرو؟ راوښیاست کوم ځای ته؟ فولډر ته راسه راسته کلیک پر وکړه شیر دغه دی. شیر یوازې اډوانس راوړي. ګوره مګر هم که راسم دلته دا فعاله کړمه څه ویزرد یې راته ښکاره کړه، اوس راسه راسته کلیک پر وکړه دلته پر شیر باندې ودرېږه، کومه دی شیر دلته دونه شیان یې اضافه هغه یوزرونه او هغه شیان چې درسره کنیکټ هغه ټوله درته راوړي. سیسه بیا لاندې راځو. لاندې بیا څه دی؟ وایي وین ټایپینګ انټو لیست ویو. کله چې موږ انتخاب کوو په یو لیست کې، کله چې موږ ټایپینګ کوو ته ماته څه کوه؟ یو وایي اتوماتیکلی ټایپ انټو د سرچ باکس، اتوماتیک ټایپوه په سرچ باکس کې. بل وایي سلیکټ د ټایپ آیټم ان د ویو. ګوره
ما ته مخکې ویلي وه مال په ډېرو فایلو کې د یوه فایل پیدا کولو طریقه دا ده چې د نامه اول توری یې وهي صحیح شو کله ناکله د یو وخت راسي چې د اول توری دې ورکړي اتومات په دې ځای کې ولیکل سي هغه نو ټول کمپیوټر دې در سرچ باسي صحیح شو ځکه دلته په فولډر اپشن کې زه په دې ځای کې ولاړ یم فرض کړه د ایچ ټي ام ایل فولډر زه پیدا کوم ولاړ دلته یم صحیح شو ایچ ټي ام چې مو یاد یې ځای ولا راوستم دا واري اپس پیدا کوم ولاړ دلته یم او اف وهمه څه شي او اف دا ولا راوستم صحیح شو مګر هم که زه چیر راسم په فولډر اپشن کې دلته چیرې دي دا فولډر اپشن کې لاندې څه ویلي دي ځکه لاندې ما دغه ورته انتخاب کړی دی چې ما هر شی ووهي هغه ته ماته انتخابوه ګوره مګر لوړ ورته لیکلي وایي اتوماتیکلی ټایپ ان سرچ ګوره اتومات په سرچ باکس کې ماته چیز کوه ټایپوه که زه دا اپلای کوم اوس دې فولډرو ته راسم په دې ځای کې زه چیز وم ایچ ټي ام ایل وم چې دا ایچ ټي ام یې وول ګوره په سر کې دلته ولیکل شي اوس نو ټول کمپیوټر در سرچ باسي دا کمپیوټر سلو کوي او سرچ مې سست دی صحیح شو او ستا یوازې په فولډر کې شی په کار دی دی ټول کمپیوټر درپسې ګوري صحیح شو نو د دې دپاره که غواړئ سرچ چټک وکړئ بیا لاندې دغه سلیکټډ آیټم انتخابوئ دا ورکې کوئ صحیح شو په سرچ کې څه وایي هاو ټو سرچ څنګه موږ سرچ وکړو صحیح شو یوې لیکلی دی وایي ډو ناٹ یوز د انډیکس وین سرچینګ ان فایل فولډر فور سیسټم فایل ګوره کله چې ته د سیسټم په فایلو کې ګرځې وایي استفاده د انډیکشن څخه مه کوه انډیکس څخه صحیح شو دلته بیا ویلی دي وایي وین سرچینګ نون انډیکسډ لوکیشن کله چې موږ په دې ځای کې سرچ کوو چې هغه انډیکس شوي نه وي ته څه کوه یا وایي انکلوډ سیسټم ډایرکټوریز ګوره د سیسټم ډایرکټوري دې پکښې شامله وي انکلوډ کمپریسډ فایل دا دې کې شامل وي الویز سرچ فایل نیمز ان کنټینټس دیز می ټیک سیورل منټس دغه منځونه انتخابوي دا ته لکه د دې در دې د دغه انډیکس سرچ اپشن چې دی دا موږ په کنټرول پنل کې په کوم ځای کې ښه وایو په دا انډیکس اپشن کې وایو صحیح شو دا موږ فایلونه راخو انډیکسوو یې تر څو زموږ سرچ تېز شي هلته هم راته ویلي دي چې انډیکس که یا مه انډیکس کوو که انډیکسه که نه انډیکسه زما هدف دلته دی صحیح شو دا یې وایي د سیسټم فایلونه مه انډیکس کوه دا انډیکس کوه ولې نه انډیکس کوه په سیسټم کې هم زما سرچ راغی صحیح شو دا فولډر اپشن خو مې سر په خلاص شو د دې د بندېدو طریقه ما ته ښوولې وه چې کله بند یې راخلاصول یا بندول یې نه مې ورته ښوولې دا مې اوله ورځ یاره سوه بخښنه غواړئ کله چې دغه بخښنه غواړئ که راکوئ بخښنه دا رن مینو چې مې راخلاصه کله دغه جي پي ایډیټ خو مې زده دی دا خو راکوي تو یاددار عظیم الله خان جي پي ایډیټ ډاټ ام اس سی به دلته پکښې ولیکئ صحیح شو کله چې دا ولیکئ راغسې دا به یس کړئ چې یس مه کوئ لاندې پر اډمنسټریټیو ټمپلیټ وینئ پر دې باندې به ډبل کلیک وکړئ چې دې خواته که دا ډبل کلیک پر وکړه راسه پر وینډوز کمپوننټ باندې ډبل کلیک وکړه راسه پر فایل ایکسپلورر ډبل کلیک وکړه راسه دا مینو یې څه ورغټه که دلته ډي وهه د کیبورډ صحیح شو ډي 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 اخر به چش پیدا کړه اخر به چش پیدا کړه دا ډو ناٹ الاو فولډر آپشن وینئ پر دې باندې به ډبل کلیک وکړئ چې ډبل کلیک چې پر وکړئ تا ته به دغه راخلاص کړي هغه ناټ کنفیګرډ وي انیبل به درته راخلاص کړي را به انیبل به کړي دا به اوکې کړي چې اوکې دې کړي دا به بند کړي دا به هم بند کړي کله چې دې بند کړي بند کړي اوس راسه فولډر آپشن راخلاص کړه موږ یوه لار د فولډر آپشن د راخلاصولو دلته په ویو کې او پر دې ځای مې کلیک کوئ نو ورته نه راخلاصېږي صحیح شو دا چې نه راخلاصېږي دا چې بیا ته بېرته راخلاصوې بیا به دا راخلاص کړې رن مینو کې به جي پي ایډیټ ډاټ ام اس سی ووایې انټر به کړې دا به یس کړې چې یس دې کړي را بسې پر اډمنسټریټیو ټمپلیټ باندې به ډبل کلیک وکړې پر وینډوز کمپوننټ باندې به ډبل کلیک وکړې را بسې پر فایل ایکسپلورر باندې به ډبل کلیک وکړې دلته به چش پیدا کړي دلته به ډو ناٹ الاو فولډر آپشن به پیدا کړي ډو ناٹ الاو چیرې دی دغه دی صحیح شو پر دې باندې به ډبل کلیک وکړئ را بسې دلته به ناټ کنفیګر ته واړوئ دا به اوکې کړئ دا به هم اوکې کړئ را بسې دا به بند کړئ را بسې مای پی سي به راخلاص کړئ ویو ته به راسئ فولډر آپشن باندې به کلیک وکړئ راخلاص به شي صحیح شو را بسې کنټرول پنل به بیا راخلاص کړئ دلته به راسئ دوهم موږ فونټ لرو ګورئ فونټ هغه شیان دي چې زموږ د لیکنې سره ارتباط لري که په وورډ کې که په ایکسل کې که په اورفینټ کې صحیح شو په عادي حالت سره په کمپیوټر چې کله وینډوز انسټال کړئ 360 یا 350 فونټونه ستاسو په کمپیوټر کې ورسره انسټالیږي که غواړئ چې ډېر کړئ بیا خپل فونټونه پیدا کړئ یو فولډر پیدا کېږي 1500 2000 دونه فونټونه پیدا کېږي خپل یې د ځان سره انسټالوئ صحیح هغه چې بیا انسټالوئ څنګه انسټالوئ اوس یې درته ښیم زما په کمپیوټر کې تقریبا څو دانې دي ګرده که راسئ په کوم ځای ودرېږئ کنټرول ا یې کړه 1480 دانې دي فونټونه صحیح شو
دا د لیکنې دپاره استفاده کېږي. فرض که زه راځم دلته په دې ډیسک پي سي ته په ای ډرایو ته چې رالم په دغه فولډر کې اکروباټ فولډر ته ویډیو کې نه دی رابسې پروګرام ته دا فونټ وینئ دا فولډر چې د کله راخلاص کړي دلته زه فونټونه لرم تقریبا څو دانې لرم که چیرې دلته ودرېږم کنټرول یو خو دا سست کمپیوټر ځغلوم پښتو انګلیسي عربي و خب چوپ و نیچه پاره کړئ کنټرول اچ دی کوي تقریبا دا خو نو غږ هم نه کوي چشم بند کړی و سټیټوس بار شاپ چې در باندې ګوره دې شیان ته فکر کوئ سټیټوس بار به زه فعاله کړم دا به اوکې کړم دا د 1202 دانې لرم صحیح شو دا چې ته انسټالوئ کله چې د 401 خپل کمپیوټر ته بس فقط کنټرول ای پر ووهه راسته کلیک پر وکړه پر انسټال کلیک وکړه ټوله به درسره انسټال شي الله د دې پیدا نه یې پوهېدلی اوس به د دې پیدا نه وښایه اوس زما نیکه ته وګوره 1202 واره به زه دا شی وهم چې ټکه 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 د دې پیدا نه در معلومېده وه دا ورډ وینې دا چې دې راخلاص کړي دغه فایل منو دې راخلاصه کړه دلته دې ولیکله څه شي دلته دې په غټ توري ولیکله چې ډېر افغانستان صحیح شو دا چې دې ولیکئ دا به انتخاب کې دغه ځای چې دې راخلاص کړي دا به زه یې رستې خواته ویوسم چې سم مې ووینې دا ځای چې دې راخلاص کړي دلته دا 1202 دانې ډول خطونه زه لرم کوم موټ خط اوس مې غواړي صحیح شو که چیرې نه کې انسټال 1202 ډول خطونه نه لري صحیح شو بالخصوص میرزایي خطونه پښتو خطونه عربي خطونه پنجونه ریو دا ګلابي خطونه دا وینې آفرین اوس سر پې خلاص شو باندې آفرین دسي راځو کنټرول پنل ته کله چې کنټرول پنل ته رالو دغه څخه وروسته څه مې ووایي بیا موږ چې د هوم ګروپ لرو دا د انټرنیټ مربوط دی لکه وایه کورنۍ ګروپ جوړوي فرض که په کور کې څو کمپیوټران سره وصل کړه د انټرنیټ ته لارې سیسو انډکس ته راځو وای چینج هاو وینډوز انډکس ټو سرچ فاسټر ګوره اوس هغه موضوع راله وای جوړه که څنګه ستا وینډوز چټک سرچ وکړي فاسټر سیسو دا چې را خلاص کړي په دې ځای کې موږ څه لرو دلته که چیرې حساب کې 1,040,040 صحیح دی یکن دهن صدن هزار 1,040,040 دانې فایلونه ما چیش کړي دي انډکس کړي دي ځکه که راسې موډیفای ته راسې په موډیفای کې او ډرایوونه نه دي یو د سی ډرایو سره انډکس شوی دی سیزو یو بل شی په یاد ولرئ کله چې د خپل کمپیوټر ټوله ډیټا شمیرئ ټوله ډیټا چې زما په کمپیوټر کې څو فایلونه دي راځئ دغه مای پی سي را خلاصوئ په دغه سرچ کې یو دانه ټکی وهئ ټکی چې ووهئ ورته انتظار شئ بالا صحیح شو در هغه وخت انتظار شئ چې دا لیکه ښه در دا سره رارسي ګوره در دا سر کې تقریبا 100,000 فایلونه په اثر کې پراته دي چې ورسېدلې د خو هغه نه رسېدلې پر دغه ځای شمیرل کېږي دا د څو ته ورسېدل 6,915 ته اوس ورسېده د کمپیوټر ټوله ډیټا مې راړئ په ټلیفون کې په سرچ کې یو ټکی ورکړه د کمپیوټر ټلیفون کې چې هر څو فایل ته ولري ټوله په شمیر درته راړئ هغه نو په شمیرې نه هغه چې راواړول سلیکټ آل یې که بیا یې چیش کوي حساب یې صحیح شو دا سلیکټ آل نه غواړي ګوره 40,190 ته ورسېده څوکه څوکه روان دي صحیح شو اوس دلته زما د 1,00,000 انتخاب شوي دي صحیح شو زه راځم د ای ډرایو کې ډیټا زه ډېر لرم دا مې انډکس کوم صحیح شو انډکس مې سر خلاصېږي چیش دی ستا سر خلاصېږي ولې یاره زاره وګوره دې سر نه خلاصه وګوره ستا خوښه ده زما دې له رنګ رابط کړي ګوره فرض که د یو څخه نیولې تر څو پرې فایلونه زه لرم تر 2,00,000 پورې 1 2 3 4 5
بس دی وروسته نه بي بس دا خو پوره 12,000 2 لکه کېږي شاباش 2 لکه پایله لرم. اوس نو که دې دلته یو سرچ ورکړي فرض که اس دې ورکړي ګوره زموږ په کمپیوټر کې په اصل کې کمپیوټر دغه زموږ اس ام اس دا شیان نه پیژني. کمپیوټر پر 0 او 1 ولاړ دی. در 0 کښته شی نه پیژني، در 1 پورته شی نه پیژني. سر به خلاص شو. یو وخت پوښتنه درڅه وکړه چې د کمپیوټر ژبه څه شته و 0 1 د دې څخه بغیر نور هیڅ شی دی نه پیژني. دا چې موږ دا شی ورکوو دا کنورټیږي تبدیلیږي 0 1 ته. څه شو که دا ستا نوم یا دا ستا شمېره ول د 0 1 ته واړوم دغونه باید جوړه شي ژباړل کېږي ترانسلیټ کېږي. استاد اورېدلي مو دي وایي دا فضا د انټرنېټ چې راځي دا ټوله په 0 1 کوډ کې دا ټوله په 0 1 کې څه شو 0 1 دي. اوس نو دی خو لومړی خو ټوله ډیټا 0 1 ته اړولې ده. 0 1 بیا پر حساب ده حساب دی. څه شو دی که چیرې ته خپل سرچ تیز غواړې دی فایلونه انډکس کوي. انډکس دا معنا څه چې فایلونه ته ولري هغه ټوله شماره بندي کوي. هر یو ته شمېره ورکوي. فرض که 2 لکه ته شمېره ورکړله څه شو که تا انډکس کړي نه یې 2 لکه دغه په وتا کې دې غورځولي دا شیان څه شو ته چې دا اس ورکې دا اس تا ته معلومیږي چې دا اوس د 50 کښته دی که لوړه دی نو خو مجبور یې د یو څخه نیولې تر 2 لکه په ټولو کې وګورې که دې هر ځای پیدا کړي مګر که دې انډکس کړه انډکس بیا دا معنا چې دی دا ستا فایلونه ټول شماره ګزاري کوي هغه منځنی حد یې معلوموي 1 لک کېږي منځنی حد کم ځای دی دغه 1 لک دی 1 2 3 4 5 صحیح شو 1 لک یې منځنی حد شو. کله چې دې اس سرچ ورکړي اس خو دلته دی نه پېژني اس راخي 0 1 ته اړوي 0 1 هلته معلوم دی چې څو دی صحیح شو کمپیوټر ولاړېږي دا ستا 0 1 دا د اس نتیجه ګوري دلته ګوري وایي که چیرې شرط یې ورته ایښی دی وایي که چیرې اس کوچنی یا مساوي له چی سره یې له 1 لک سره یې ګوره له 1 لک سره نو ته راسه دې خواته وګوره بخښه غواړم دې خواته وګوره که چیرې بل شرط یې ورته ایښی دلته اف لري دا بیا په کوډینګ کې ته یې ووایه صحیح شو اف لري د اف وروسته وایي اف که چیرې دا چې شولو دا اس غټ یا مساوي له 1 لک سره و څه شوه که له 1 لک سره و نو ته بیا کومه خواته وګوره ته دې خواته وګوره ګوره دی منځنی حد معلوموي که در 1 لک دغه ستا دغه غټ ولو بالا دې خواته ګوري دا 1 لک یې سره پرېښتي نو ته یې ووایاست په 1 لک یو فایل پیدا کول وسادي که په 2 لکه کې سرچ مې اوس په انډکس خلاص انډکس دا معنا راځم دغه خپل ای ډرایو هم انډکس کوم ځکه زه په ای ډرایو کې ډېره ډیټا لرم تر څو سرچ مې تیز شي شو راسه فقط دلته چې انتخاب کوي راسه دا چیش که اوکې که اوس زه 1,80,000 لرم 24 ګوره ورته ګوري دی څوکه اضافه کېږي انډکسینګ سپیډ از ریډسډ ډیو ټو یوزر اکټیویټي ګوره په دې جریان کې چې ته کار کوې ستا انډکشن چې دی هغه ډېره څوکه دی ریډیوس دی صحیح شو نو ته باید کار ونه کړې تر څو دی تیز شي وینې 1,80,246 ته ورسېدل مخکې څو ولو مخکې 0 4 بس روان دي زما د ای ډرایو ټوله ډیټا دی انډکس کوي سر به خلاص انشاءالله ستا خو سر نه به خلاصوي ستا نجیب الله به خلاصوي خو به نه یې زه ښه دی بس دلته موډیفای ته څه راغلی کله چې رالاست دلته څو ټوله ډرایوونه موږ ته راکوي هغه فولډرونه هم راکوي هر یو چې ته انډکس کوي هغه انډکس ګرده کولی شي صحیح شو مشکل خو نشته په دې کې انشاءالله ښه د انډکس څخه وروسته موږ دا انټل دا لکه دا موږ نه وایي انټرنیټ اپشن هم نه وایي ځکه دا د انټرنیټ شیان دي صحیح شولو جاوا هم نه وایي جاوا یوازې د نټسبین دی هغه ما انسټال کړ دي کمپیوټر کې شی دراله نه وړي صحیح شو کیبورډ ته راځو صحیح شو کیبورډ چې کله راخلاص کې په دې ځای کې لومړی لیکلي دي وایي ریپیټډ ډیلی بل ریپیټډ ریټ بل چې لیکلي دي کورسر بلینک ریټ صحیح شو یو وایي ریپیټډ ډیلی دا څه معنا په دې ځای کې زه ګوره درېږم کله چې دا ډي پریس کوم ورته ګوره چې دا ومې دا کښېم کښوي بس روان دی بله وینئ اوس نو یو څوک دلته په اداره کې ناست دی پر کیبورډ ناست دی خپل کار کوي صحیح شو هغه خورا ښه ښه جدولونه ستا چې دوی ډکوي فورمونه دي نو دلته ناست یم ستا سره په خبرو اتم چا خلک خو نو بیا د یوه ګوته دی کښېکښل کېږي صحیح شو نه بعضې بټنې ډېر اساس هم دي ګوته کښېکښلې چې دا کښېکښلې هغه څه ورته ګوري هغه فورم ګرد ډک کړی د رابل دغه یې تېر کړی صحیح شو نو هغه خلک بیا راولاړېږي هغه درته وایي چې دغه زما دغه سپیډ یې څه قرار کړه چې دا زه ګوتم پر کښېکښلې تر څو چې زما فکر ته راوړي دی لا روان شوی نه وي صحیح شو هغه بیا راولاړ شه ګوره کله چې داسې پر 0 ودرې دا فلای کې زه دا چیش کوم اوس دا خرابوم ګورئ ورته ګورئ اوس روان شو کله چې دی کښېکاږم
څونه وخت ودرېدی مګر که دا زه تیز کم دا خراب کم ګوره چې دا مطلق نقشه شوی بس دی روان دی په دې خو سره خلاص ان شاء الله. لاندې بیا څه وایي بیا هم دغه مسله ده سیسو دغه مسله ده چې دا ډي مې پریس که یا بس روان دی ډېر تیز دی زه ورته مې څه سم کاکه دونه تیز ما فکر نه دی بیا تللی در د کن تېر سوی یا ګوره یو دی سر مې پې خلاص وي انشاءالله. دغه بیا چشتی بلینک کارسر فرض که په ورډ کې ولاړ یم دغه زه چې کله لیکنه کوم دا کارسر نه وینم صحیح شو لکه بله کارسر غټ کې غټ چې نه وي د غورځي چې ووینم دلته تیز او سوکه غورځلاوې دي اوس دا دې ورته ګورې ښه تیز غورځي دستي معلومېږي که زه دا کرار کړم بیخي غورځي نه دي که لږ دې خواته کړم ګوره یو وارې غورځي صحیح شو دا هم تیز که دا افلای که دا اوکې که دې خواته موږ لانګویج لرو په وینډوز 8 کې چې د کمپیوټر ژبه ور بدلوي لانګویج له په کنټرول پنل کې راځي په وینډوز 9 کې ریجیون ته ورځي شو دی په یاد یې ولرئ. اوس نو کله ناکله یو څوک ډېر زما پوښتنه کوي وایي زما ژبه نه د کمپیوټر ژبه دلته نه معلومېږي صحیح شو د کمپیوټر ژبه دلته نه معلومېږي دا چې نه معلومېده پوه شه چې ده یوه ژبه انسټال کړې ده که د دوی کې بس دلته حتما درته ښکاره کوي صحیح شو. کله چې ته ژبې ډېره ولږه لانګویج ته به راسې لانګویج څه شو دا پر لانګویج باندې به کلیک وکړې کله چې دې کلیک وکړې موږ ته دلته ژبې راوړي ګوره څو ژبې چې زه لرم هغه په دې ځای کې انسټال راته معلومېږي ولې ولاکه را خلاص کارتو بال مایا د دې پښتنه کوه دا څه معنا لري دا خو دا که هغه د ایرانیانو فلمونه مې لیدلي د کابلیان دا مې لیدلي اوس مو راغلي لغات پکښې اورېدلي استاد ډېر شیان به واورې دلته ښه دلته ګوره دوې دانې ژبې دي پښتو ده انګلیسي ده پټې خبرې نه مه کوه صفت الله مخامخ ښکنځل وکړه دغه د پښتنو در مابین دا تضاد ورک شي ولې نه دی د ولې پټه خبره درته وکړه څه شي راځي دلته اډ لانګویج ګوره که غواړې چې ژبه ور اضافه کړې بیا پر اډ لانګویج کلیک وکړه صحیح شو یارې خو مې پرېږده شتمبو غړپه دلته ریمو لرو دلته مو اپ لرو دلته مو ډاون لرو ریمو معنا وی غورځو مو اپ معنا لوړه بوزه مو ډاون معنا کښته بوزه صحیح شو اډ لانګویج ګوره زه پښتو ژبه غورځوم چې بلم په اضافه کېدو سر خلاص یا لاړه پښتو ژبه صحیح شو زه راځم پر اډ لانګویج کلیک کوم ژبه اوس ور اضافه کوم پښتو صحیح شو په دې ځای کې موږ ژبې خورا ډېر لرو پښتو چې پیدا کوي بیا یې څه ستړې ده فقط د کیبورډ پی ووهه بیا پی و فارسي بدله راسي بیا پی و پولیس کومه ژبه هغه به درته راسي صحیح شو خو پی و زموږ پښتو په کار ده دا د انتخاب یې که راسي پر اډ باندې کلیک وکړه چې پر اډ دې کلیک وکړي دا د موږ ته ژبه راغله پښتو فارسي م غواړې بیا پر اډ کلیک وکړه راسه دلته بیا پی ووهه پی چې وایي راسه فارسي م انتخاب کړه پر اډ باندې کلیک وکړه نو درې سره ژبې ورته راغلې کومه ودې اول دلته راسه پر دې ودرېږه مو اپ لوړه بوزه مو ډاون کښته بوزه بیا کښته بوزه مو اپ برته لوړه بوزه برته لوړه بوزه فارسي بیرته وغورځوه راوله اوس سر په خلاصو مشکل خو نشته دغه ځای چې د اپشن چې کله را خلاص کړي په دې ځای کې بیا وایي ریویو ووینه څنګه کیبورډ دې څنګه ژبه ده دا ژبه ده دا پښتو ژبه ده ګوره کاپ دې لاندې چشتي بس ته که به ډېرو لیوني خوشحاله دي دا لوکیشن دی مایل دی سبا مستخیر وایي دا لوکیشن و میل دا نه وایي صحیح شو